ډیر ذکر حکم کوي، ډیر ذکر د طاقت نه بغیر نشي کېدای، او بیا خاص کر د نقشبندي طریقې نه چې یو واره لګیا شي ټول بدن د ذکر کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال دی غسړي چې ذکر کوي د خپل رب او دی غسړي چې ذکر نه کوي، دغه دواړه مثال دی ژوندۍ او د مړه ده. کوم انسان چې ذکر کوي دا لکه ژوندای، کوم انسان چې ذکر نه کوي دا لکه مړ. دوم روایت کې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د خدای متعال په ملائکو کې یو ډله د مخلوقاتو کې ملائکه یو ډله ده، دا په دښتو کې په علاقو کې ګرځي، د اهل ذکر مجلس غواړي. کلم چې یو قوم پیدا کی چې د خدای پاک په ذکر لګیا ده، نو دغه ملائکه هغه نور ملائکه تم غږ وکړي چې راشي هغه کوم حاجت چې تاسو ګرځي چې د اهل ذکر مجلس واورو هغه راشي دلته ده. دغه ملائکه تر دغه مجلس را تاویږي او یو د بل تر اسمانه د دنیا پورې ورسیږي، لري نه تر سپونه نه جوړي. ځکه وای په دغه ځای انوارات شروع وي، نو د خدای د هغه انواراتو د رحمت نه ځان نه لري کوي. دا چې دا مجلس خلاص شي، دا ملائکه د خدای پاک حضور ته لاړ شي. الله خو علم لري، خو موږ ته دا شی را پام کوي چې دا پښتنه نه وای، نو موږ به څه پپیدو. خدای متعال د دې نه پښتنه وکي چې اما بندگانو څه کول چې دلته جمع وو. وای خدای پاک د تا تسبیح، د تا تکبیر، د تا حمد، د تا لویی بیانوله. الله تعالی ورته زه لیدلی یم چې د ما لویی بیانوله، د ما پاکي بیانوله، د ما شکر ادا کوه. دی ورته نه وای که لیدلی وای که لیدلی وای بیا خو بل دی په عبادت کې، په شکر کې، په حمد کې، په ذکر کې ډیر کوشش کوه. بیا الله تعالی ورته چې غوښته دغه خلکو وای جنت غوښت، وای جنت لیدلی وای نه که لیدلی وای که لیدلی وای بیا خو بیا ډیر شپه ورځ حرص و طلب و خدای پاک ته بزاری وي چې موږ جنت ته داخل کړو. وای د څه شي نه پناه غوښته، وای د جهنم نه. جهنم لیدلی و نه که لیدلی وای که لیدلی وای بیا خو بیا ډیر منډې تر ویلې الله ته به ډیر زاری کولې چې دغه اور نه مو بچ کړه. نو الله تعالی د خپل ملایکو ته وی تاسو په دې گواه اوسئ دغه خلکو چې د ما ذکر کوه ما ټول ګناهونه ورته معاف. ملائکه به ورته وي په دغه مجلس کې خو یو داسې سړی هم و چې دغه ذکر اراده باندې نه و راغلی، خو د یو چا سره کار و، پوښتنه یې وکړه چیرې ده، هغه په دارالحدیث کې ناسته. نو راغی چې ورسره کینم چې کله دی خلاص شي دی نو خپل کار به ورسره وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی دغه ملائکه ته وی دغه ناس خلک چې د ما ذکر کوي داسې خلک دي جلسا لا یشقى جلیسهم، چې څوک چې د دې سره ناست و هغه به هم نه ناامید کېږي د ما د رحم نه. لاندې د کرماني نکته ده چې دا صحبت کې ډیر لوی اثر ده، او د نیکو خلکو سره چې څوک کینی هغه خلک هم نیکبخته ګرځي. او په دې کې تحریض ده د اهل خیر په صحبت باندې چې نیکو خلکو په مجلسو کې ډیر شریکېږي چې کوم رحم په دې کېږي چې په تاسو موشي. دا د ذکر په متعلق کې چې غټ انعام دغه ځای ده چې په اخر کې الله د طرف نه شاهدان ملایکه چې ما ګناه ورته معاف کړي. هغه موږ چې کوم پښتو کې کوم کتاب لیکل خو تاسو خو لیکتلی نه ده، ورته خلاص نه یې چې دغه خلکو به حساب و کتاب ډیر اسانه وي چې څوک ذکر ډیر کوي. ځکه هر وخت کې د دې د ذکر په اخر کې د خدای پاک د طرف نه د مغفرت ګناه اعلان ورته کیږي، نو چې په قیامت کې راپورته کیږي خفافه سپک به وي، د ګناه پیټي به نه وي د دې سره، نو حساب و کتاب هم اسانه وي. خو بل طرف ته ابن حجر عسقلانی صاحب د فتح الباری د ذکر د اندامو یو عجبه خبره نقل کړې ده چې د انسان دا ټول اندامونه د خدای پاک په ذکر باید لګیا شي خپل خپل مناسب. نو دی وی چې د بعض اولیاء نه را نقل کړی دي ذکر العینین بالبکا، د سترګو ذکر په ژړا سره ده چې د خدای د ډاره سړی وژاړي. و ذکر الاذنین بالاصغاء، ذکر د غوږو په غوږ نیولو ده چې د خدای کلام ته غوږ ونیسي، قرآن ته، حدیث ته، وعظ او نصیحت ته غوږ ونیسي. و ذکر اللسان بالثنا، ذکر د ژبې په ثنا سره ده چې د خدای پاک حمد و ثنا په ادا کی. و ذکر الیدین بالعطاء، ذکر د لاسو په سخاوت سره ده چې کوم ورکړي دنیا او خیر چا ورکړي چې هغه بل ته ورکي. و ذکر البدن بالوفاء، او ذکر د بدن چې د په وفا ده کوم قالب چې موږ ته د بدن خدای پاک را کړی موږ نه وعده اخیسته د خپل عبادت او د بندگی چې دا وخت د بدن په عبادت کې تیر شي.
او ذکر د قلب بالخوف والرجاء چې یو طرف ته د خدای پاک نه ډاریږي بل طرف ته د خدای پاک د رحمت امیدوار وي او ذکر د روح بالتسلیم والرضا چې د خدای پاک هر حکم ته منقاد شي او د الله په قضا راضي که مرض ده که مسکنت ده که بندیتوب ده که مصیبتونه دي که هر څه دي خو د الله تعالی د طرف نه دي چې په ټوله راضي شي نو د ټول اندامو د سترګو ځان ته ذکر د غوږو ځان ته د ژبې ځان ته د لاس ځان ته د زړه ځان ته د روح ځان ته او ټول بدن په ذکر باندې د انسان راځي لکه دلته خو څه اثر وکړو عین ذکر هم کوي دا ټول وجود د انسان دا د الله ذکر باندې راځي چې دا طریقت کې موږ تجربه کړې ده او موږ د مشایخو کرامو نه اورېدلي دي چې انسان چې یو ذکر کوي او دوام په ذکر باندې په اخلاص باندې وکړي دا ویښتان هم بیا ذکر کوي ما ته خپل ویلي دي الحمدلله یو مرید یو ملا په کراچۍ کې ما بیان وکړ بیعت وکړ بیا دا چې ما له سړی وس رسېږي چې په ورځ کې 40,000 وارې اسم ذات ووایي کنی شپږ زره کنی د 12,000 کنی شپږ زره کنی 3,000 نه خو دې نه کمی که ډېر کم یم نو 1,500 نه خو دې نه کمی او د انسان مال ټول وجود په ذکر باندې راځي بیا دې ته راغلی و وایي تا چا خبر وکړ ما 40,000 نه هم زیات وارې ذکر کوه او بیا مې دا سوال کو چې الله دې ما ټول بدن په ذکر باندې راولي هر اندام ته به چې متوجه شوم د اندام به داسې حرکت شروع کړ خو غږ مې نه اورېدو یو کوزه نه پښو نه به را روان شوم چې ګیرې ته به راورسېدم دا ګیرې هر ویښته چې الله الله نارې ویلې دا ما په خپله غوږو اورېد سپین ږیري خلیفه مبارک ماته ویلي وایي نګور مې راته ویلې دا ذکر سلطان چې زه شروع کړم دا د سهار هر ویښته مې چې الله الله نارې وایي زه ځان ځان ته اورم کشتم خلیفه مبارک اپریشن و قسم مې مخکې غالبا درته کړي چې په اپریشن کې ډیر وخت تیر شو وراره ویل چې زه ورغلم نن په ورننوتم د نیشه ختمه شوې ډاکټر ورسره لګیا د غږیږي چې ته څه کار کوې هغه یې زه خلکو ته ذکر د خدای ورکویم وایي ما چې ته اپریشن کوو د هر څاڅکي د وینې د چې لګېدو په مځکه باندې الله په لیکل کېده بل ورځ مو نه ویلې چې غوښه هډوکي رګونه پلې وینه ټول نورانیت قبلوي چې نبی علیه الصلاة والسلام یې دعا کړې ده او خدای دې ډیر ذکر حکم کوي ډیر ذکر د طریقت نه بغیر نشي کېدی او بیا خاص کر د نقشبندي طریقې نه چې یو وار لګیا شو ټول بدن دې ذکر کوي په یو وار باندې دا ټول بدن چې ذکر کوي دومره ذکر څوک کړی شي هر ویښته دې ځان ته ذکر کوي وینه دې ځان ته ذکر کوي پوستکی هډوکی مازغه هر څه جز خو چې سړی دوام دی هغه وکړي د ذکر وکړي ملکه پیدا کېږي بیا ټول بدن هم په ذکر باندې راځي